هلا سلامونه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. دا غانا باندې کومه قاری د قاریانو څخه غاني اورېدم ځنه کوي یار. دا غانا نه ده، د افغانستان د ستر ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني او د منظور احمد پښتون د رسر دی. ها افغانستان ته زو خو خدینه چې په ژوندونی باندې لاړ شو راځي ولې نه چیرته چې په مړونی باندې صندوق په صندوق باندې څه خلاص کې خو بس په ژوندونی ولاړ شو کنه. اوس غږ درځي ما او بالکل صحیح ده کټ نه کې ګوره. ستا आवाज نو ولې سلو دی ماته نه راځي وروره. आवाज دې دغه سلو دی لکه ټلیفون ته چې کله زنګ راشي د بل आवाज ټیټ شي هغه څه دی. لالا تا ته پته شته زما اوس کتونکو ته आवाज بالکل صحیح دی خو والله ولم یاره چې ته اوس ماته ولې به زما आवाज صحیح نه دی. دا په سر دې څه شي ټلیفون ګوره وروره که ګوشکی دی چې ولې لري که کني ګوشکیانې واچو تر څو आवाज صحیح شي. ګوشکیان به کې نه یې موږ ډایرک خبرې کوو. دا راته وایي چې په دې سر دې دا څه شي دی ونه ډزېږي ته ورته دا توپ دی که ایټم دی څه ورته وایي. واوروره आवाज دې ماته نه راځي زه نشم کولی چې ستا आवाज صحیح ترلاسه کړم. زه بس صحیح د قاري صاحب نن ما خپل ګوشکیانې دې هیډفونې لرې که هیډفونې واچوه ګوره وروره چا سره چې خبرې کوې ګوره دا وګورې خالي غوږونه دي دا وګورې زه ډایرکټ لګیا یم. خو هغه چلو کا داسې چلو کا چې تلیفون دی کامره ګل کا بیرته روشن کا دلته ته پوهېږې دا اوس یې کولی شي دا کار چې ته ښه جوړ شي. ښه څنګه روشن کوم روشن په کې لا څنګه ها خزې ګل کوم روشن کوم څه کوي په دې مخې په هغې مخې کوم څنګه شو ملګرو غږ راځي صحیح. هلکه زما اواز تاسو واورئ تاسو ما ته ووایئ که نه مینهوالو کتونکو ټولو ملګرو ته واوري زما اواز هغه واوري. ستا اواز خو ما ته دلته نه راځي ما هیډفون یې مو واچولې خو نه پوهېږم چې څه مسله ده. یاره قاري صاحب بل ټیټ کمه جګې کمه ښه ښه اوس ته زما خبرې اورې نو صحیح دی. او ستا خبرې خو زه داسې اورم لکه په لوډ سپیکر کې چې لګیایي. ښه ته څنګه یې جوړ یې سیاد دې ښه دی دا چېرته یې الحمدلله په دې سر دې دا څه شی خیره دا شی ونه ډزېږي تا وختي وي بم دی. دا بمیاتم دی دا چې دی دا مطلب چې کله منظور پښتون بادشاهي شله دا همدغه د پاکستان د بیرغ په ځای بیا دا جګول ته ځکه د دې عزت او غیرت او همت ډېر بیخي زیات دی ماشاءالله. په دې خاطر ګوره راځه در سره خبرې کوم منطقي بحث کوو باندې خبرې نه کوو. پښتون څوک دی منظور پښتون څوک دی؟ منظور پښتون د دواړه خواو د پښتنو د زړه سر دی او د سر تاج دی او بیخي پیاوړی یو غیرتي دی هیڅکله ظلم نه مني همیشه د ظلم او د وحشت په خلاف غږ پورته کړی دی. او دا راته ووایي چې په دې کوم وخت کې زموږ دا خلک در په درو په دغه وخت کې دا چېرته و دا خلک چې په کیمپونو کې ناست و دماکې به کېدې بمان به ډزېده اوس خو امن دی اوس منظور پښتون ته ضرورت نشته. اوس امن چیرې دی وروره تاسو خپل خبرونه اورېدلي دي چې پرون څو دانې پوځیان د ستاسو د وزیرستان غیرتي ولسونو په هغه کې په چاړي کې اچولي وو او چا ویلې سا کې اچو چا بیا هغه ویلي چې زه خیر دی ما پې کوي دا جسدونه ورته خوشي کوي بیا هغه کړي وو. بس صاحب د خلکو غیرت مه ورکوه بیا په ځان ګانه لګولي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. دا غیرت په دې خلکو کې ګوره مه راوله هسې نه ګوره بروز له صرف دغه ګانې اورم. ولې پښتانه نه دي ولې ته پښتون نه یې؟ پښتون یم خو پښتون په هر څه کې ګوتې وایي او بیا چې کله راګیر کې بیا جاړي. څنګه ګوتې وایي راګیر کې آیا ته خپل د ولسونو حق نه غواړې آیا ته جابر نه وایې ظالم ته ظالم نه وایې؟ غواړم خو زه د پاکستان په آیین او په قانون کې دننه غواړم منظور پښتون له خو زه تانه حق غواړم زه ورته ګوره زه د افغانستان د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ نه یم او ته چې ته د پېښور پاکستان د کوم ځای نه یې؟ ملګرو لایف شیر کوي هیله کوم که غواړئ خبرې وکړئ. زه د پاکستان د دیر د سردارو یم سیده خو چې منظور پښتون هلکره د پاکستان خلاف راځي سر به ترې زه کټ کوم. سر ته کولی شي چې ته پاکستان ته لاړ شې او منظور پښتون ته ووایې چې زه دلته یم. ګوره ته دغه کار کولی شي چې ته پاکستان ته لاړ شې او منظور پښتون او علي وزیر ګیلمان وزیر ته ووایې چې زه دلته یم زه تا وژنم داسې شی ویلی. زه ورته خیم دی ته وګوره داسې ورته خیم داسې بیا لکه په دې شي پسې داسې سلوم ادب لري وروره تاسو کور کې کوم ادب شي منطق لري دغه ورونو ستاسې هغه د پاکستانیانو بیا موږ نه ګیله ونه کوي موږ ورسره بحث کوو منطق وایو دا چې کوي په خونو کې خپل لاس هغه ډوګډوګې ولا علما علي وزیر مې ګیر کړی دی منظور پښتون هم ګیرو ماره باندې وروره څنګه یې ګیرې علي وزیر خو خوشي شو هغې جلسه ده موږ په خو په سر څپل ځای په ټوله دنیا کې مې په پښتنو باندې غږ دی چې د منظور پښتون یګانه او غیرتمن بچی دی او د علي وزیر چې ملاتړ ونه کړم هغې پورې مې حق نه کوي پرېږمې دې دنیا په سر پوه شوې. تا موږ خښوم نه تا موږ سپوت اچو زما خبره واوره داسې حساب دی که نه چې د منظور پښتون پلار د ګورنمنټ پاکستان نه تنخوا اخلي ولا په ما باندې ګوره ماته ګوره ته ماته وایې تا موږ خښو سپوته دي اچو تاسو به زه وایم تاسې داسې جادوګر هستئ چې اندازما مړی به مالته یې کوي هغه کړی به مې نور به خلک راغلي هلته به خلایاشي کوي څنګه چل دی د پلاني قبر دی وروره قبر نه موږ هم فرق جوړ کړی. ستا دا غوښه زما په سپوم نه ده سود زه یم چې په داسې ځای کې د وارته چې سپی دې هم غوښه ونه خوري هسې نقصان ورسي.
ښه وروره ته داسې راته ووایه چې آیا ستا قانون اساسي ستاسو ولس لپاره څه کړي دي؟ آیا ټول هغه ولایتونه اټم جوړ کړی دی اټم اسلامي ملک دی په 57 ملکونو کې اټم لرم 57 شي ورو هندو خو زه نه یم کنه هندو تاسو هندوانو سره تاسو چې وران یو کنه 57 ملکونه مسلمانان ما یاد کړل ته اوس په خپل ورو 57 چې شي ته شي زه پښتون دلته راغلی if you want to speak with me English you can start English this is the world language if you want to speak with 50 هیوادونه 50 اسلامي هیوادونه چې دي کنه داسې وایي 57 ورو خو هندو نه دلته ما سره ناست 57 ګوره ورو بل خبره کوو آیا علي وزیر کومه ګناه کړې وه تاسو کوم ثبوت لرئ چې هغې د چا شیشه ماته کړې یا د چا ماشوم وهلی یا چا باندې جبر کړی ظلم یې کړی کوم ځای کې چاودنه کړې داسې کړي د هغه پلار هم نشي کولی کوي خو کولی نشي ګوره وروره داسې مه وایه کولی نشي ګوره وروره داسې مه وایه کولی نشي ته پښتنو ته توهین کوې ګوره وروره ته په منحیث د پښتنو ته ته نشي کولی وا وروره پښتون د چا نه کوم خبره مه کوه هغه زه پښتون نه حسابم پردۍ ښځې راوستې په دې ځای باندې نقشې جوړې کړې ده بربنډې سرتورې ګرځي د وزیرستان ښځې وې وا وروره خو که دغسې بیا ته درته هغه هم بیا تا ته وایي چې تا د امریکا چې افغانستان کې شکست خو راغله پاکستان ته تاسې ورته ټولو نه پاکستان سرزمین د ډیران امریکا د غلام عیسی آیمای ټول جو بھی دہشتگر بھی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے جو بھی مارا ماری ہے اس کے پیچھے ورزی ہے علاج ځان وکړه دماغ علاج ادبي خبرې کوه زه درته کنسلې نه کوم زه درته منطق وایم وروره ملګرو لایف شیر کوي افغانانو زما همدغسې د ټیک ټاک نوم دی زه هلته راځم لایفونه کوم او زما ډېر شمېر ویډیوګانې هلته دي او موږ به انشاءالله چې منظور سره پخوانه ولاړو او نور به هم درېږو ښه راځه بلې خبرې ته منظور به پرېږدو دغه دی منظور چېرته پرېږدو خبره کوو تا د امریکې پوج یاد کړو د امریکې پوج ما هغه ځای ته راوستو چې زه د پاکستان مزدوران په کوم ځای کې ساتم او دغه ځای نه مې سیده ولېږل چې یو قدم هم کېنه دی ومخ که لکه د مار چېرته دې ولېږل